ربما يود الذين كفروا ډیر کرت ارمانو نبکی کافران لو کانوا مسلمین چې کاش دیو توحید قبول کړي وي زرهم پریک د دیو یاکلوا چې خوراک کوي و تمتعوا او مزید دنیا اخلی ويلههم الامل غافل کړي دیو لره امیدونو فسوف يعلمون نظر د چې دیو بپوه شي وما اهلكنا من قريه او نه هلاک کړي موږ یو کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر د هغې د پاره لیکل دی مقرر ما تسبق من امه اجلها نشي وړاندې کېده یو امت د خپل نیټې نه وما استاخرون او نشي ورستو کېده وقالو دی وای یا ایها الذي اے هغه سړیا نزل عليه الذکر چې نازل کړي شوی دی په هغه باندې وحی انک لمجنون یقینا انتخام خالی ونی لو ما تأتينا بالملائكة ولنرى ولي منت ملائك إن كنت من الصادقين كتدرشتنني ما ننزل الملائكة من نازل ملائك إلا بالحق مگر فعذاب سرا حق عذاب وما كانوا إذا منظرين أو نشور كي ديدو تدفدغ وقت مهلت إنا نحن نزلنا الذكر يقل من نازل كريد وحي قرآن وإنا له لحافظون أو يقل من داغي حفاظتكم ولقد ارسلنا من قبلك او يقين ليغري دمونغستان مخكي رسولان في شيع الاولين پدلو مخكنو كي وما ياتيهم من رسول او نبرات لهغيت رسول الا كانوا به يستهزئون مگر دوب پاغو پور ټوکی کولي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين دغه ورنه لباس مونږه دا استهزاء او ټوغي فزلون د مجرمانو کې لا يؤمنون به ایمان نراوړي دی په قرآن وقد خلت سنة الاولين او یقینا تیر شوی د طریقه د مخکینو خلقو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء او کفران زمونږ په دیوبان دروازه د اسماننا فظلوا فيه يعرجون نو پرنا او رز پاغي کی دی ورخیجی نو پرنا او رز دیو پاغي کی ورخیجی لقالوا نخامخا ابوي انما سكرت ابصارنا یقینا بند شوی دی نظر نزمون بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ داسې قوم یو چې جادو را باندې شوی دی ولقد جعلنا في السماء او یقینا پیدا کړی دی مونږ په اسمان کې بروجن غټ ستوري وزینا او خیسته کړی دی مونږ للناظرین د پاره د نظر کوونکو وحفظناها او ساتنه کړی دی مونږه د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې وق سارنه وکړي فاتبعه نروان شفاغه پس شهاب مبین شغل خکارا والارض مددناها وزمک خور کړي د مونږ والقینا فيها وچولې د مونږ په دې کې رواسي پاخه غرونه وانبتنا وزرغون کړي د مونږ فيها په دې کې من کل شیء موزون د هر سيزنا وزنی په اندازه وجعلنا لكم او پیدا کړی د مونږ تاسو لره فيها په دې کې معاش اسباب د ژوند وملستم له برازقین چې نه تاسو هغې لره روزي ورکوونکي ان هغوی لره روزي نشي ورکولی وان من شيء او نشته شيء الا عندنا خزائنه مگر زمون سره د هغې خزانې دي وما ننزله الا بقدر معلوم او نه راکوزو مونږ هغه شی مگر په اندازه مقرر سره وارسلنا الرياح ولګري د مونږ هواګانې لواقحا پورته کوونکي د وریزو فانزلنا نور اورو مونږه من السماء د اسمان د طرف نه ما انوبو فاسقيناكم نو پسکو مونږ تاسو ته هغه وما انتم له بخازنين او نه تاسو هغه لره جمع کوونکي وانا لنحن نحيي ونميت او يقنا مونږ ژوند کول کو مړ کول کو ونحن الوارثون او مونږ یو باقی پات کیدونکي ولقد علمنا المستقدمين منكم او يقنا پیجنو مونږ مخکینی تاسو ولقد علمنا المستأخرين او يقنا پیجنو مونږ ورستنی خلق وان ربك او يقنا ربستا هو يحشرهم اغب جمع کیدولرا انه حكيم عليم يقنا هغه حکمت والد او په هده ولقد خلقنا الانسان او يقنا پیدا کړی مونږ انسان من صلصال من حمئ مسنون دا هغه ټنګار کون کی د خټي زړې شوینا چې هغه خمبره شي والجان او پیریان خلقنا او پیدا کړی دی مونږ من قبلو مخکې د آدم علی السلام نه من نار السموم د اور نه چې ګرم باد والی واذ قال ربك کله چې ویل رب تعالی الملائکه ملائکو ته انی خالق یقینا ز پیدا کون کې بشرند یو بشر من صلصال من حمئ مسنون دا غټنګار کون کې د خټي زړې شوینا فاذا سويته نهر کله چې زه
برابر کم دلرا ونفخت فيه او پوک وهم پدگی من روحی د روح پلنا فقعوا له ساجدين نو پریوزی هغه ته سجده کوونکی فسجد الملائکه نو سجده وکړه ملائکو كلهم اجمعون ټول په جمع سرا الا ابلیس مگر ابلیس انکار وکړ ابلیس ابا انکار وکړ ان يكون مع الساجدين د دینه چې شي د سجده کوونکو سرا قالوا فرمال الله یا ابلیس اے ابلیس مالک سعذر دستا الله تكون مع الساجدين چې نشوي ته سجده کوونکو سرا قال اول هغه لم اكل اسجد نمز تشد وکم لبشر بشر تخلقته چې تاجو کړه د من صلصال من حمئ مسنون دا غټنګار کون کې د خټي زړې شوینا قال او فرمال الله فخرج منها نؤزد د زینا فانك رجيم يقينا ترتل شوي وان عليك ويقينا فتعبان لعنت الى يوم الدين ترزد جزاء پوری قیامت قال دوی رب انصرنی اے رب مهلت راکمال را الى يوم يبعثون ترزد دوباره پورته کېدو پوری قال او فرمال الله فانك يقينا انت من المنذرين د مهلت ورکړې شونی الى يوم الوقت المعلوم ترز دا وخت مقرر پوری قال رب اول هغه اے رب بما اغويتني فوجد دي چې تازه بیلار کړم لازینن لهم فی الارض خامخا خاستبخارکم دیوتا په دې دنیا کې په الارض په دنیا کې سزنا ولا اغوینهم او خامخا به گمراه کوم دیو اجمعین طول لرا الا عبادك سوا د بندگان استانه منهم د دیونا المخلصین چې بچ ساتل شي دي قال فرمال الله هذا صراط دالارد علی ما طرفت مستقیم نیغا برابر ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لك علیهم سلطان نشتتال رپدیو بانی وسد گمراه کولو الا من اتبعك سوا دا غچان چې تابعداري کیستا من الغاوین د سرکشانونا وان جهنم یقینا جهنم لموعدهم زي مقرر شوی د دیو د اجمعین د ټولو لها 7 ابواب دغه او دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې د پاره د دونه برخه د مقرر شوی ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ان المتقین یقینا متقیان خلق فی جنات وعیون فباغون و پچنو کی بوی ادخلوها بسلام آمنین ویلیکیگی بچورن وزیدیت فسلامت یا سر بیغما ونزعنا ما فی صدورهم من غل او بباسو منگا حقا چی پسنو دیو کلی سخبگان من غل سخبگان على سرر متقابلین او بدیو رونا پا ارام باندی پا تختنو بانی یو بل تمخامخا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين او نبر سدو تپاغی کستڑی کیدل او نبدو داغی نیستڑی کیدیشی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر کا بندگان زما چیقنن زبخن کون کے و رحم کون کے ما وان عذابی هو العذاب العلیم او یقنن عذاب دے زما درناک ونبئهم عن ضيف ابراهيم او خبر کدیو لرد من منود ابراهيم عليه السلام نا اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کلچ داخل شول دیو هغه پس دیو او سلام دیوی قال انا منكم وجلون او هغه یقینا منغستاسو نویریدن کیو قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم ندو اویل میریگی یقینا منگ تاسو لرزیر درکو پا حلق پو حسرا قال ابشرتمونی اویل حغا آزیر راکوی ماتا علا امسنی الكبرو ددی چرسید لیل ماتا بڑاوالے فبم تبشرون نپسسز مال زیر راکوی تاسو قالو دو اویل بشرناک زیر درکو منگ تاتا بالحق فحق سر فلا تكن من القانطين نمكي تدنا امید کون کنا قال ويلد ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون او ننا امید کی در رحمت دربنا مگر گمراهان خلق قال ويلد فما خطبكم ايها المرسلون پس کم یولو کار دستاسو ایرا لگلے شو قالون ويلدو انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا منگرالی گلیشو یو مجرم قوم تا الا آل لوط سوا د کورنی د لوط علیہ السلامنا
انا لمنجوهم یقینا بچکو ومنگ دی ټول لرا اجمعین پجما الا امرأته مگر خزد دا قدرناها مقرر کړی د مونږه انها لمن الغابرین چې یقینا دا به د پاتې کېدونکو خلکو نه په عذاب کې فلما جاء آل لوط المرسلون پس هر کله چې راغله کورنۍ د لوط علیه السلام ته رالیږلی شوي قال انکم قوم منکرون وویل د یقینا تاسو قوم یې ناشنا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون نو دیو وویل بلکې راوړی دی موږ ته د هغه شی چې ته پکې شک کوې وآتیناک بالحق وإنا لصادقون او راوړی دی موږ ته د هغه یقیني خبر د عذاب او یقینا موږ رښتیا وایو فاسر باهلک پس بوزه کورنۍ خپله بقطع من اللیل په یو ټوکړه د شپې کې واتبع ادبارهم او رستو ځه په دیو پسې ولا یلتفت منکم احد او نه دې ګوري ستاسو نه ساته هیڅوک وامضوا حیث تؤمرون او ځئ هغه ځای چې تاسو ته حکم کیدی شي وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله ولیږله موږ دیو ته د دې خبرې ان دابر هؤلاء چې جرړې د دې کسانو مقطوع مصبحین پرې کېدی بشي په وخت د سبا کې وجاء اهل المدینه یستبشرون او راغله کلیواله خوشحالیدل قال وجاء اهل المدینه یستبشرون او راغله کلیواله خوشحالیدل قال نو لوط علیه السلام ان هؤلاء ضيفي یقینا دا ملمان زما دي فلا تفضحون نو پس ما شرمنده کوي واتقوا الله ويرګي د الله نه ولا تخزون او ما مرسوا کوي قالوا اولم ننهك عن العالمين او اول دیو آنی من کڑی تا منگر تعلق ساتلو د خلقنا قال نو اول ده هؤلاء بناتی دا بیبیان استاسو زمالون دی فاتقوا الله هؤلاء بناتی دا زمالون دی ان کنتم فاعلین کتاسو کون کی لعمرکا قسم دستا پجون انهم لفی سکرتهم یعمهون یقینا دیو پخپل نشکی پریشان دی فاخذتهم الصيحة مشرقين نو اونیو دیو لره یو حیبتناک آواز په وخت د نور در آختو کی فجعلنا عالیها سافلها پس اگرزو منگا بر طرف ده هغوی لاندې وامطرنا عليهم حجارة من سجیل او راور والمنگ پدیو بانی کانی د پخو کانونا ان فی ذلك لآیات للمتوسمین یقینا پدی واقعا کی ډیر عبرت نه فکر کوونکو لرا وانها لبسبیل مقیم او یقینا داخله پروت دی پنی غلار باندې ان فی ذلك لآیه للمؤمنین یقینا پدی کی لوی دلیل دی د پاره د ایمان والو وان کان اصحاب الایکه لظالمین یقینا بنوالو د ظالماننا فانتقمنا منهم پس بدلو اغست مونږ د دیونا وانهما لبامام مبین او یقینا دا دوانه کړیو په مشهور لار باندې ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او یقینا دروغ جل کړیو حجر والو پیغمبرانو لرا وآتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین او ورکړیو مونږ دیو ته معجزات نو پس دیو د هغې نه مخ ګرځون کړي وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين او کنستل بدیو د غرونو نکوټي او بیغم به اوسیدل فاخذتهم الصيحة مصبحين نو اونیول دیو لره هیبتناکې چغې په وخت د سبا کې فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نو پس پیدا ورنکړه دیو ته د هغه عملونه چې دیو کول فما اغنا عنهم نو پس وانړول د دیونا ما كانوا يكسبون هغه عملونه چې دی وکول عذاب لره وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه وما بینهما هغه چې دی په منځ کې الا بالحق مگر د حق کار کولو د پاره وان الساعه او یقینا قیامت لآتیه خامخارات لنکې ده فاصفح الصفح الجميل نو پس مخ وګرځو په خطرقه مخ ګرځول ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا استعرب اغه پیدا کون کې دی په هده په هر سباندې ولقد آتیناک او یقینا درکړي دی مونږ ته سبعا من المثاني والقرآن العظیم
و آیاتونه چې بیا بیا لوستی کېږي او قرآن لوی شان والا. ولا لا تمدن عینیک او مه اړوه سترګې خپلې، مه اوږدوه سترګې خپلې الی ما متعنا به هغه مالونو ته چې مزې ورکړي دي مونږه به په هغې سره ازواجا منهم مختلفو قسمونو کافرانو د دیو ته. ولا تحزن علیهم او مه خفه کېږه په دیو باندې. واخفض جناحک او کوزې کوه زرې خپلې للمؤمنین مؤمنانو ته. وقل او اوه انی انا النذیر المبین یقینا زر یره ورکوونکی ښکاره یم. کما انزلنا علی المقتسمین لکه چې مونږ عذاب نازل کړو په تقسیم کوونکو باندې. الذین جعلوا القرآن عضین هغه کسان چې ګرځولی دی قرآن لره پوټي پوټي ټوټې ټوټې. فوربک لنسألنهم اجمعین پس قسم دی په رب ستا خامخا تپوس به وکړو د دې ټولو نه. فاصدع بما تؤمر واعرض پس صفا صفا بیان کوه هغه چې تا ته حکم کړی شوی دی د هغې د بیانولو. واعرض او مخ وګرځوه عن المشرکین د مشرکانو نه. انا کفیناک المستهزئین یقینا کافی مونږ تا لره په مقابله د ټوقو کوونکو کې. الذین یجعلون مع الله الها آخر هغه کسان چې جوړوي د الله سره بل مددگار. فسوف یعلمون پس زر ده چې دوی به پوهه شي. ولقد نعلم یقینا پوهیږو مونږه انک یضیق صدرک بما یقولون چې یقینا تنګیږي سینه ستا په هغه خبرو چې دوی وایي. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین پس تسبیح وایه سره د ستاینې د رب ستا او همیشه د سجده کوونکو نشه. وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین او بندگی کوه در خپل تر دې پورې چې راشي په تا باندې مرګ. خاص پنوم د الله امداد غواړو په شروع کولو د دې کې چې رحمان او رحیم دی. اتا امر الله راورسید حکم د الله فلا تستعجلوه نو تلوار ور باندې مکوئ. سبحانه پاک دی الله وتعالی اوچت عما یشرکون د هغه نه چې دوی ورسره شریک جوړوي. ينزل الملائکة نازلی ملائک بالروح په روح سره بامره د وجه د حکم خپلنا علی من یشاء په هغه چا باندې چې وغواړي من عباده د بندگانو خپلنا ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون چې یره ورکوي په بیان د دې خبرې سره چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا زمانه او زمانه ویریږئ. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه د پاره د حق کار کولو. تعالی اوچت عما یشرکون د هغې نه چې دوی ورسره شریک جوړوي. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان لره من نطفة د نطفې نه فاذا هو خصیم مبین نو دغه کس مقابله کوونکی ښکاره دی. والانعام او څاروي خلقها پیدا کړي دي الله لکم ستاسو د پاره فیها په هغې کې دفء سامان دی د ګرمېدلو ومنافع او پیدې دي ومنها تأکلون او د هغې نه تاسو خورئ. ولکم او تاسو لره فیها په هغې کې جمال ښایست دی حین تریحونکم وخت چې واپس راولئ وحین تسرحون او کله چې سبا وختې صحرا ته بوځئ. وتحمل اسقالکم او پورته کوئ بوجونه ستاسو الی بلد لم تکونو داسې ښارونو ته چې نه تاسو بالغیه رسېدونکي هغې ته الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسونو سره. ان ربکم یقینا ستاسو رب لرؤوف الرحیم ډېر شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی. والخیل والبغال والحمیر پیدا کړي دي اسونه او قچر او خره لترکبوها د پاره د دې چې په هغې سورلي کوئ وزینه او د پاره د ډول ويخلق او پیدا کوي ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو نه پیژنئ. وعلى الله او د الله په ذمه باندې قصد السبیل بیان کول د سمې لارې دي ومنها جائر او بعض لارې کږې دي. ولو شاء لهداکم او که الله غوښتی خامخا هدایت به یې کړی وی تاسو اجمعین ټولو ته. هو الذي خاص الله هغه ذات دی انزل چې راوری من السماء د اسمان نه ماء لکم اوبه ستاسو لپاره منه د هغې نه شراب څکل دي ومنه شجر او د هغې نه پیدا کیږي ونې فیه تسیمون چې په هغې کې تاسو سروئ څاروو لره. ینبت لکم به الزرع راټوکئ تاسو لره په هغې سره فصل والزیتون او خونان والنخیل او کجوري والاعناب او انګور
ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه ان فی ذلک یقینا فدیک لآیة لقوم یتفکرون دلیل د توحید د هغه قوم لره چې فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي دي په حکم خپل تاسو لره شپه او ورځ والشمس والقمر ور او سپوږمۍ والنجوم مسخرات بامره او ستوري تابع کړي شوي دي د حکم د هغه ان فی ذلک یقینا فدیک لآیات دلیلونه دي لقوم یعقلون هغه قوم لره چې د عقل نه کار اخلي وما زرع لكم في الارض او پیدا کړي دي هغه څه چې خواره کړي دي په ځمکه کې مختلف دي الوانه رنګونه د هغې ان فی ذلک یقینا فدیک لآیة لقوم یذکرون شته دی دلیل هغه قوم لره چې نصیحت قبلی وهو الذي او الله ذات دی سخر البحر چې تابع کړی دی ستاسو چې تابع کړی دی دریاب د حکم خپل لتأکلوا منه لحما طریا د دې د پاره چې خوري تاسو د هغې نه غوښه تازه وتستخرجوا منه حلیة او روباسې د هغې نه کالي تلبسونها چې اغوندئ هغه وتر الفلک او وینې ته کشتۍ مواخر فیه چې اوبه شلونکي دي په هغې کې ولتبتغوا من فضله او د پاره د دې چې طلب کوئ تاسو فضل د هغه ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې شکر وکئ والقا فی الارض او اچولی دی پزمکه کې رواسي پاخه غرونه ان تمید بكم د دینه چې حرکت اونکي پتا سو باندې اون خوځيږي وانهارا او سندون وسبرا او لارې لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو هدایت عمومي وعلامات او پیدا کړي دي نخي وبالنجم او پستور سره هم يهتدون دی ولار مومي افمن يخلقوا آیا نو هغه څوک چې پیدا کوي کمل لا یخلقو پشان د هغه کس دی چې نشي پیدا کوله افلا تذکرون آیانو نصیحت ناخلی تاسو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کشمار شروع کوي تاسو د نعمتونو د الله نو نشي راګیرولې پشمار کې ان الله یقینا الله لغفور الرحیم خامخا بخنه کونکي او رحم کونکي دی والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله پیجنی هغه څه چې پټوي تاسو هغه چې ښکاره کوئ والذین او هغه کسان يدعون من دون الله چې دوی رابلي په حاجتونو خپلو کې سوا د الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی هیڅ شی وهم يخلقون او دوی پیدا کړی شوي دي اموات دا مړه دي غیر احیاء نه دي ژوندي په دنیوي ژوند سره وما يشعرون او دوی نه پوهیږي ایان یبعثون چې کله به دوباره ژوندي کیږي الہکم الہ واحد حقدار د بندګۍ ستاسو یو الہ دی فالذین نو هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرة په آخرت باندې قلوبهم زړونه د دوی منکرة بدګني توحید لره وهم مستكبرون او دوی لوی کوونکي دي لا جرم خامخا ان الله یقینا الله يعلم پوهیږي ما یسرون پاغه چې دوی پټي و ما يعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي انه لا يحب المستكبرين یقینا الله نخو خیلوی کونکی واذا قيل لهم کله چې ویل شي ماذا انزل ربكم چې سنازل کړي د رب تاسو قالوا نو دی وای اساطير الاولين دروغ د زړو خلکو ليحملوا اوزارهم د دې لپاره چې پورته بکې دو پیټ خپل کاملتن پورا یوم القیامه په ورځ د قیامت ومن اوزار الذين او د پیټو د هغه چانا یضلونهم چې بلار کوي دو هغه لره بغیر علم بغیر د دلیلنا الا خبر شیسا ابد ما یزرون هغه چې دی پورته کوي قد مکر الذين من قبلهم یقینا مکرونه کړي دي مخکې خلکو د حق په مقابله کې فات الله نراغ الله یعنی عذاب د الله بنیانهم ابادو د دیوت من بنیادون د دیوت من القواعد د ویخوننا فخر عليهم السقف نرا پریوتل پچتونو باندې من فوقهم د پاسه د دیو واتاهم العذاب وراغ دیو تعذاب من حيث لا يشعرون د داسې زین چې دو نه پویدل ثم يوم القيامه بیا د قیامت په ورځ یخزیهم رسوا بک دیو لرا الله ويقول ابوي اين شركائي الذين كن زید شرکان زما هغه کنتم تشاقون چې تاسو با جګړې کولې فیهم د دیو په باره کې قال الذين
او به هغه کسان اوتو العلم چې علم ورته ورکړی شوی دی ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين یقینا رسوایی نن او بد ټوله په کافرانو باندې ده الذين هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې سا اخلی د دون ملائک ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم بکوي په ځان خپل باندې په شرک کولو سره فالقوا السلام نو مخکې بکړي دیو درو خبرې ما كنا نعمل چې نو مونږ چې مونږ عمل کړی من سوء ان هیڅ قسم بد بلا ولنا ان الله یقینا الله علیم پوه دی بما کنتم تعملون په هغه کارونه چې کوي فادخلوا ورننوزئ ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به پاغي کې فلبئس مثوى المتکبرین نو ناکار د زید لوی کوونکو وقیل للذین اتقوا او چې ویلې چې هغه چاته چې ځان د شرک نه ساتلې ده ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړی دی رب تاسو قالوا نو وبویدو خیرات چې نازل کړی دی خیر لرا للذین احسنوا اغه چاله چې توحید منلې دی فی هذه الدنيا په دې دنیا کې حسنه خجونده ولدار الاخرة خیر او کور رستنه ډیر غوره دی ولنعم دار المتقین او خدای کور د متقیانو جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالي دي يدخلونها داخليږي به هغې ته تجري بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولې لهم او د دوی دپاره فیها په هغې کې ما یشاءون هغه څه چې دوی غواړي کذلک دغه شان یجزي الله المتقین بدله ورکوي الله متقیانو لرا الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې څه اخلي د دوی نه ملائک طیبین په داسې حال کې چې پاک به د شرک نه یقولون وایي به ملائک سلام علیکم سلامون دی پتاسو ادخلوا الجنة ورننوزئ جنت بما کنتم تعملون په سبب د عملونو ستاسو هل ينظرون انتظار نه کوي دیو الا ان تأتيهم الملائکة مگر د دې چې راشي دیو ته ملائک د مرګ او یأتی امر ربک یا راشي دیو ته حکم د رب ستا کذالک فعل الذین دغه شان کار کړو د هغه چا سره من قبلهم چې د دوی نه پخواو وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړی الله په دیو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو فاصابهم نو ورسېدل دیو ته سیئات ما عملوا ناکاره سزاګانې د عملونو د دیو وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون او راګیر کړی دیو لره هغه عذاب چې دوی ورپورې ټوکې کولې وقال الذين اشركوا واي هغه کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله کوخته الله ما عبدنا بندگی بنه کړي مونږ من دونه سوا د الله نه من شيء د حسز نحن مونږ ولا آباؤنا او نه مشرانو زمون ولا حرمنا من دونه من شيء او نه حرام کړي مونږ سوا د اذن د الله نه سسز كذلك دغشان فعل الذين من قبلهم کار کړه هغه کسانو چې د دونه مخکیو فهل على الرسل نشتف رسولانو الا البلاغ المبين مگر رسول دي صفا وخكارا ولقد بعثنا في كل امه رسولا او يقينا لګلې دې مونږ په هر امت کې رسول په دې خبره ان اعبد الله چې بندگی خاص کړی د الله وجتنب الطاغوت او ځان ساتي د بندګۍ د غیر الله نه فمنهم من هدى الله نو باج د دیونه هغه څوک دي چې الله ورته هدایت کړی دی ومنهم او باج د دیونه من حقت علیه الضلاله هغه دي چې پخه شوي د په هغې باندې ګمرهي ثابته شوي فسیرون اګرځئ فی الارض پزمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین وګورئ په نظر د عبرت چې څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو ان تحرص علی هداهم کتحرس کې په هدایت د هغوی باندې فإن الله یقینا الله لا يهدي من يضل هدایت نکي هغه چاته چې بلارې کړي وما لهم من ناصرین او نشته دیو لره هیڅوک مددگار واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه کړي دي دوی په الله باندې پاخه قسمونه لا يبعث الله من يموت چې ژوند منه کې الله هغه څوک چې مړ شوي دي بلا ولنا وعدا عليه حقا دا وعده د په الله دا وعده د په الله باندې حق او یقیني ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلق نه پوهیږي ليبين لهم او د دې د پاره چې ژوند کې دیو چې بیان کې دیو تا
الذي يختلفون فيه هغه خبرې چې دوی اختلاف کوي په هغې کې وليعلم الذين كفروا او چې پوه شي کافران خلق انهم كانوا كاذبين چې دوی به دروغ ویل انما قولنا لشيء یقینا وینا زمونږ د یو څیز په باره کې اذا اردناه کله چې مونږ وغواړو ان نقول له كن فيكون هغه دا ده چې ووایو هغې ته شنو هغه شي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة او هغه کسان چې هجرت کړی دی د الله په لاره کې د الله د پاره ورستو د دې نه چې په دوی باندې ظلم کړی شوی دی خامخا زیب ورکو دوی لره په دنیا کې ښایسته وله اجر الآخرة اکبر او خامخا ثواب د آخرت خو ډېر لوی دی لو کانوا یعلمون کچرې دوی پوهې دی الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون دیو هغه دي چې صبر کړی دی دیو او په خپل رب باندې توکل کوي وما ارسلنا من قبلك او ندی لېږلي مونږ ستانه پخوا مخکې الا رجالا مگر نارنا نوحي الیهم چې وحی کړي مونږ هغوی ته فاسألوا اهل الذکر نو تپوسو کوي د علم والو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ بالبینات لېږلي مونږ په ښکاره دلیلونو عقایدو والزبر او د نصیحت په خبرو وانزلنا الیک الذکر او نازل کړی دی مونږ ته دا قرآن د دې دپاره لتبین للناس چې وضاحت وکړي خلکو ته ما نزل الیهم د هغه حکمونو چې نازل کړی شوي دي دوی ته ولعلهم یتفکرون او د دې دپاره چې دوی فکر وکړي افامن الذین آیا نو په امن کې د هغه خلک مکروا السیئات چې مکرونه جوړی د ناکاره کارونو ان یخسف الله چې ښکته به بوځي الله رب العزت بهم الارض دوی په ځمکه کې او یأتیهم العذاب یا به راشي دوی ته عذاب من حیث لا یشعرون د داسې ځای نه چې دوی به نه پوهېږي او یأخذهم فی تقلبهم یا به ونیسي دوی لره په وخت د سفر کولو فما هم بمعجزین نو نشي دوی عاجز کولی الله لره او یأخذهم یا به ونیسي دوی لره علی تخوف فحالت د ویرولو فإن ربکم یقینا ستاسو رب لرؤوف الرحیم ډیر شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی اولم یرو آیا دوی نه ګوري الی ما خلق الله هغه څیزونه ته چې پیدا کړي دي الله من شیء د هر یو څیز نه یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل ګرځي سوري د هغې د ښی طرف نه او د کیڼ طرف نه سجدا لله سجده کوونکي الله ته وهم داخرون او دوی عجز وي ولله او خاص الله لره يسجد سجده کوي ما فی السماوات وما فی الارض هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دي من دابة د هر قسم جاندار والملائکة او ملائک وهم لا یستکبرون او نه کوي دوی لوی د حکم د الله نه یخافون ربهم یریږي دوی د رب خپل نه من فوقهم چې اوچت د دوی نه دی ویفعلون او کوي دوی ما یؤمرون هغه چې دوی ته حکم کیدی شي وقال الله فرمایلی دی الله لا تتخذوا الهین اثنین ما جوړوئ حقدار د بندګۍ دوه انما هو اله واحد یقینا هغه حقدار د بندګۍ یو دی فإیاي فرهبون خاص ما نه یره کوئ وله ما فی السماوات والارض او خاص د هغه په اختیار کې د هغه څیزونه چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي وله الدین واصب او خاص الله لره تابعداري لازم ده افغیر الله تتقون آنو سوا د الله نه یریږئ تاسو وما بكم من نعمة فمن الله هغه چې په تاسو باندې څه نعمت دی نو د الله د طرف نه دی ثم اذا مسکم الضر بیا هر کله چې ورسي تاسو ته څه مصیبت فالیه تجأرون نو خاص هغه ته فریاد کوئ تاسو ثم اذا کشف الضر عنکم بیا چې کله لرې کړي مصیبت ستاسو نه اذا فریق منکم نو یوه ډله ستاسو نه بربهم یشرکون د خپل رب سره شریکان جوړوي لیکفروا بما آتیناهم عاقبت دا شو چې ناشکري وکړه دوی د هغه نعمت چې مونږ دوی ته ورکړو فتمتعوا نو مزې واخلئ فسوف تعلمون نو زر د چې پوهه به شئ تاسو ویجعلون لما لا یعلمون او مقرروي دوی هغه چا لره چې هغه هغوی پوهه نه لري نصیبا برخه مما رزقناهم د هغه مال نه چې مونږ دوی له ورکړي دي تالله قسم دی په الله لتسألن خامخا به تپوس وکړی شي عما کنتم تفترون د هغه څه نه چې دروغ جوړوئ تاسو ویجعلون لله البنات او مقرر کوي دوی الله لره لوڼه
سبحانه پاک دے الله ولهم ما یشتهون او دیو لره هغه څه چې دوی غواړي واذا بشر او هر کله چې زیر ورکړی شي احدهم یو تن د دوی ته بالانثى په لور سره ظل وجهه نو وګرځي مخ د هغه مسودن تور وهو کظیم او هغه د غصې نه ډک وي یتوارا من القوم ځان پټی د قومنا من سوء ما بشر به د وجد ناکار زیرنا چې دته ورکړی شوی دی ایمسکه علی هون نو سوچ کوي چې آیا اوساتي هغه لور په ذلت سره ام یدسه فی التراب او که ژوندی اومنډي په خاورو کې الا خبر شیسا اما يحكمون ناکار د هغه فیصله چې دی کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة هغه چاله چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل السوء ناکار حال دی ولله المثل الاعلى الله لره خاص دی صفت اوچت وهو العزیز الحکیم او هغه زور او حکمت والده ولو يؤاخذ الله الناس او کنوله الله خلق لره بظلمهم په سبب د ظلم د هغي ما ترك عليها نو نبوي پر خوده من دابه پدزمکه هز زند سر ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کوي الله دی ولرا تر نیټه مقرر فوري فاذا جاء ان هر کله چراش اجلهم نیټه دیو لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون نو نبو رستو کې دیشي او ساعت او نبو مخ کې دیشي ويجعلون لله ومقرر كيد الله لرا ما يكرهون اغس چې دی ځان لبد غني وتصف السنتهم الكذبا او واجب دی دروغ ان لهم الحسنى چې یقینا شتدو لره خوشالي لا جرم خامخا شتا دی لرا ان لهم النار صرف اور وانهم مفرطون او دیو باورته مخکی ور اورزول شي تالله قسم الله لقد ارسلنا يقينا لغلي دي مونږه الى من قبلك ډیر امتونستان مخکی رسولان فزين لهم الشيطان نخيست کړه هغه ته شیطان اعمالهم ناکار عملونه دهغي فهو وليهم اليوم نهغا د دیو ملګری دی نن ورځ ولهم عذاب الیم او دولر عذاب درناک دی وما انزلنا عليك الكتاب او نه نازل کړه مونږ پتا باندې کتاب قران الا لتبين مگر د دې د پاره چې تشریح وکړي دیوتا الذي اختلفوا فيه دا هغه خبرو چې دیو اختلاف کړي په هغه کې وهدى ورحمه لقوم يؤمنون او هدایت او رحمت ته د پاره د هغه قوم چې ایمان لري والله انزل من السماء ماء او الله را ورولي د برنا اوبا فاحيا به الارض نتاز کړي د پاغه سرزمکا بعد موتها پس د وچواله د هغینا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه لقوم يسمعون لوی دلیل د هغه قوم لره چې اوري وان لكم في الانعام لعبره او یقینا تاسو لره پسارو کې عبرت ته نسقيكم سکو مونږه تاسو ته مما فی بطونه د هغه چې د په خېټو کې دي من بین فرسن پمن د غشایانو ودمن او د وینې کې لبنن پي خالصا صاف سائغا للشاربین آسان تیری دن کې د پاره د اسکونکو ومن ثمرات النخيل او د میوه د کجورو والاعناب او د انګورنا تتخذون منه جوړوي تاسو د هغې نه سکرن سرک ورزقا حسنا او خوراک خیستا ان فی ذلک یقینا پدې کې شتا لآیات لقوم یعقلون دلیل هغه قوم لره چې د عقل نه کار اخلي واوحى ربک الى النحل او پزړه کې واچول ربستا تور مچئتا ان اتخذي من الجبال بيوتا جوړو ته د غرون کورونه ومن الشجر او د ونونه ومما يعرشون او د هغې نه چې داخله کې آبادوي ثم كلي من كل الثمرات باخرت د هر قسم میوونه فسلکی سبل ربک ذللا نوروان شپلارو د ربستا چې اسان دي یخرج من بطونها روباسو د خېټو د هغې نه شرابون د سکلو سیز مختلف الوانه چې مختلف رنګونه د هغې فيه شفاء للناس پاغي کې علاج د خلق لرا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه لقوم یتفکرون لوی دلیل د هغه قوم لره چې فکر کوي والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا مړ کوي تاسو ومنکم من يرد بعض تاسو نه داسې دي چې ورسول شي الى ارض العمر ناکار عمرتا لکي لا يعلم بعد علم شيئا عقبت داشي چې نه پوهیږي ورسو د پوهې نه په هیڅ باندې ان الله علیم قدیر یقینا الله پوهه دی قدرت والده والله فضل بعضكم على بعض او الله غرواله درکړی دی بعض استاسو ته په بعضو باندې
فی الرزق په خوراک کې فما الذین نو ندي هغه کسان فضلوا چې غوره کړی شوي دي په مال ورکولو سره براد رزقهم ورکون کې د مال خپل علی ما ملکت ایمانهم مریانو او وینځو خپلو ته فهم فيه سواء نو چې دوی د هغې سره برابر شي په اختیار کې افبنعمت الله یجحدون آیا نو د نعمت د الله نه دوی انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم والله پیدا کړي تاسو لره ستاسو د جنس نه ازواجن جوړی بیبیانې وجعل لكم من ازواجكم او پیدا کړي تاسو لره ستاسو د بیبیانو نه بنین زامن وحفظه او وسی ورزقكم من الطيبات او خوراک درکړی دی د خپاکو سيزونو نه افبالباطل آیا په باطل معبودان یؤمنون دوی ایمان لري وبنعمت الله هم یکفرون او د نعمت د الله نه انکار کوي ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دو سوا د الله نه ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض دا غسنه چې نشي ورکوله دیوتا روزی د اسمانونو او د ځمکې نه شیئا هیڅ قسم ولا یستطيعون او نه وصل رسی فلا تضربوا لله الامثال مبيانوي الله لره مثالنا ان الله يعلم يقرن الله پوهه لري وانتم لا تعلمون او تاسو پوهه نه لرئ ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال عبدا مملوکا بنده مرئ لا يقدر چې وسن لري علی شیء په هیڅ باندې ومن رزقناه هغه څوک چې رزق ورکړی دی ورته مونږه منا د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته فهو ينفق منه نو هغه خرج کوي د هغې نه سرا وجهرا پټ او ښکاره هل یستوون آیا نو دوی برابر کیدی شي الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت د یو الله دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات خلق پوهه نه لري وضرب الله بیان کړی دی الله مثلا مثال رجلین د دوو سړو احدهما ابکم چې یو د هغو نه چاړه دی لا يقدر على شيء چې وسن لري په هیڅ باندې وهو کل على مولاه او هغه بوج وي په مالک خپل باندې اينما يوجه لا يأتي بخير کوم خواته چې توجه ورکوي نو نشي راوړی هیڅ خیر هل یستوي هو آیا برابر دی او هغه څوک ومن یأمر بالعدل چې حکم کوي په انصاف سره وهو على صراط مستقیم او هغه په لارې نیغې باندې ولله غیب السماوات والارض خاص الله لره علم د پټو سيزونو د اسمانونو او د ځمکې دی وما امر الساعه او نه د معامله د قیامت دراتلو د هغې الا کلمح البصر مگر پشان د رب د سترګې ده او هو اقرب بلکې د دې نه هم ډېر نږدې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت لري والله اخرجكم من بطون امهاتكم او الله را استلی تاسو د خېټو د میندو ستاسو نه لا تعلمون شيئا چې نه پوهېدلی په هېڅ وجعل لكم السمع پیدا کړي دي تاسو لره غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وکړئ اولم يروا آیا دوی نه ګوري الی الطیر مارغانو ته مسخرات چې تابع کړی شوي دي فی جو السما ففضا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله نه ټینګ کړي دوی سوا د الله نه ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لقوم یؤمنون ډېر دلیلونه دي هغه قوم لره چې ایمان لري والله جعل لكم من بيوتكم او الله پیدا کړي تاسو لره د کوټو ستاسو نه سکنن زید آرام وجعل لكم من جلود الانعام او پیدا کړي تاسو لره د سرمنو د سارونه بیوتن کوټی تستخفونها چې سپک مو می تاسو هغې لره یوم ضعنکم په ورځ د سفر ستاسو یوم اقامتکم او په ورځ د دیره کېدو ستاسو ومن اصوافها او د وړو د هغې نه د ګړو و اوبارها او د پشم د هغې د اوښانو و اشعارها او د ویښتو د هغې د بیزو اساسا سامان د کور و متاعا الی حین او د پیدې څیزونه تر یو وخته پورې والله جعل لكم الله جوړ کړي دي تاسو لره مما خلقا دا هغې نه چې پیدا کړي دي ظلالا سوري وجعل لكم او جوړ کړي تاسو لره من الجبال د غرونه اکمنانا مسمستې وجعل لكم او پیدا کړي دي تاسو لره سرابیل قمیصونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو لره د ګرمۍ وسرابیل او قمیصونه تقیکم بأسکم چې ساتي تاسو په وخت د جنګ کې کذلک دغسې یتم نعمته پوره کوي الله نعمت خپل علیکم په تاسو لعلکم تسلمون د دې دپاره چې تاسو
چې تاسو د الله حکمونه ومنئ. فإن تولوا نکدو مخ وګرځو فإنما عليك البلاغ المبين یقینا ستا په ذمه دي رسول صفاح کارا. يعرفون نعمت الله پیجندو نعمت د الله ثم ينكرونها بیا داغین انکار کوي. واکثرهم الكافرون او زیاد دون کفر کوي. ويوم نبعث من كل امه شهيدا او پکم اورت چې راپورته بکو د هر امت نه بیان کوونکې. ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نشي ورکېدی کافرانو ته د عذر کولو. ولا هم يستعتبون او نه بددون توبه قبلېدی شي. واذا رأى الذين ظلموا او کوم وخت چې وویني ظالمان خلق عذاب فلا يخفف عنهم نبش سپکېدی د دیونه ولا هم ينظرون او نه به دیو له مهلت ورکېدی شي. واذا رأى الذين اشركوا او کوم وخت چې وویني مشرکان خلق شرکاءهم معبودان باطل لرا قالوا نوبوي ربنا اي رب زمونږ هؤلاء شرکاؤنا الذين دا هغه زمونږ معبودان دي كنا ندعو من دونك کوم چې مونږه ترنه مدد غوښتلو سیوا استانه. فالقوا نوب غرزوي اليهم القول دیو ته جواب انکم لکاذبون شیقنا تاسو دروغجن یی. والقوا الى الله او پیش بگیدیو الله ته یوم اذن السلام په دغه ورځ دروغ خبرې. وضل عنهم ما كانوا يفترون او رب بشددو ناغس چې دوس دروغ جوړول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه کسان چې کفر کړو منع کوي خلق د لارې د الله نه. زدناهم عذابا زیات کو به دیو لره عذاب فوق العذاب نور د پاسه د عذاب د دیونه بما كانوا يفسدون په دې وجه چې دوی فساد کوي. ويوم نبعث في كل امه شهيدا او پکوم اورت چې راپورته بکو په هر امت کې گواهی کوونکې علیهم په دیو باندې من انفسهم د جنس د دیونه. وجئنا بك شهيدا او را بولو تعالی گواهی کوونکې على هؤلاء په دې موجوده خلق باندې. ونزلنا عليك الكتاب او نازل کړه مونږ پتا باندې دا کتاب تبيانا لكل شيء تشریح کوونکې د هر ضروري خبرې. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين او هدایت او رحمت او زیری د پاره د مسلمانانو. ان الله يأمر بالعدل والإحسان یقینا الله حکم کوي په انصاف او په احسان سره. وإيتاء ذي القربى او حقنا ورکول خپل ولانو ته. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي او من کوي د بی حیاینا او د بدو کارونه او د ظلم کولونه. يعظكم وعظ درکوي تاسو ته لعلكم تذكرون د دې د پاره چې نصیحت قبول کړئ. واوفوا بعهد الله او پوره کوي لوز د الله اذا عاهدتم کله چې تاسو لوز کړی دی. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها او مماتوي قسمونه ورستو د پوخواله د هغینا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او یقینا ګرځولې د تاسو الله لره په ځان باندې ذمہوار. ان الله يعلم ما تفعلون یقینا الله عالم دی په هغه څه باندې چې کوي تاسو. ولا تكونوا مکیږئ کلتی پشان د هغه زنانا نقضت غزلها چې سپړي اغا سپن سی خپل من بعد قوة ورستو د مضبوط والنا انکاسا ټوکړي ټوکړي. تتخذون ګرځوي تاسو ايمانکم قسمون خپل دخلن بیکارا بینکم پکورن خپل کی. ان تكون امه هي اربع من امه د دې وجنه چشتا یو ډله ډېر فائدې والد بل ډلینا. انما يبلوكم الله به یقینا ازمیخ کوي الله پتا سبحانه په دې سرا. وليبينن لكم يوم القيامه او خامخا بیان بکړي تاسو ته د قیامت په ورځ باندې ما کنتم فيه تختلفون هغه شی چې تاسو پاغې کې اختلاف کوئ. ولو شاء ربك او کوخته الله لجعلكم امه واحده خامخا ګرځولې وي تاسو یو ډله. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لیکن بیلاری کوي چاله رچو غواړي او پلار روانوي چاله رچو غواړي. ولا تسالون خامخا تپوس بکی دې شي عما کنتم تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. ولا تتخذوا ايمانكم مگر زوي قسمون خپل دخلن بیکارا بینکم پکورن خپل کې. فتدل قدم بعد ثبوتها نو بخویږي خپې تاسو ورستو د کلک والد هغینا. وتذوقوا السوء او بسکی عذاب بما صددتم عن سبيل الله فوجد دې چې من کوي خلق د لارې د الله نه. ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره عذاب لوی دی. ولا تشتروا بعهد الله او ما خلی په بدل د لوز د الله کې ثمنن قلیلا دنیا لگا. انما عند الله یقینا اغه چې د الله سره دی. هو خیر لكم اغه غره دي تاسو لره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ. ما عندكم ينفد اغه چې تاسو سره دی
نو فنا بشي. وما عند الله باق او هغه څه چې د الله سره دی باقی دي. ولنجزين الذين صبروا او خامخا بدله ورکو هغه کسانو ته چې صبر کړي دي اجرهم ثوابون د هغه به احسن ما كانوا يعملون په عوض د هغه خو کارونو کې چې دی وکول. من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل کړي دی برابر د سنت سره کناری نه او ک زنانه او هو مؤمن او حال دا چې مؤمن وي فلنحيينه حياه طيبه نو خامخا ژوند به ورکو هغه ته ژوند د مزي. ولنجزينهم او خامخا بدله به ورکو دیوتا اجرهم د ثواب د دیو باحسن ما كانوا يعملون په عوض د ښه کارونو چې دیو کول. فاذا قرأت القرآن نو هر کله چې غواړې ته چې اولولې قرآن فاستعذ بالله نو اول پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. انه ليس له سلطان یقینا نشته د لراوس د گمراه کولو علی الذین آمنوا په هغه چا چې ایمان راوړي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې توکل کوي. انما سلطانه یقینا وس د گمراه کولو د على الذين يتولونه پاکسانو دې چې د سره دوستانه کوي والذین هم به مشرکون او هغه کسان چې په سبب د وسوسو د سره مشرکان دي. واذا بدلنا آیه مکان آیه او کله چې بدل کې راوړو مونږ یو آیات په ځای د بل آیات باندې والله اعلم الله خپوه دې بما ينزل پاس چې نازلوي. قالوا ندوای انما انت مفتر یقینا ته خود دروغ جوړونکي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات خلق نه پوهیږي. قلت او نزله روح القدس نازل کړه دې دا قران پاک روح من ربک د طرف دربستانه بالحق فحق سرا ليثبت الذين امنوا د دې د پاره چې کلک مؤمنانو لرا وهدى وبشرى للمسلمين او هدایت ته وزیر دې د پاره د مسلمانانو. ولقد نعلم يقينا پوهیږو مونږه چې یقینا دی یقولون وای انما يعلمه بشر چې یقینا خود له د تدا قرآن یو انسان. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي جبد هغه کس چې غلط نسبت کوي دو هغه ته عجمی دی. وهذا لسان عربي مبين او دا قرآن جب عربي د واضح. ان الذين يقينا هغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بآيات الله فآياتون د الله لا يهديهم الله هدایت توفیق نور کوي دو ته الله ولهم او دو عذاب علیم عذاب درناک دی. انما يفتري الكذب الذين یقینا جوړي دروغ هغه کسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله واولئک هم الكاذبون او دغه کسان دو دروغ جندي. من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله من بعد ایمانه ورستو د ایمان راوړلو نه الا من اکرها سوا د هغه چانه چې زور په وکړې شو مطمئن بالایمان او زړه د هغه کلکو په ایمان باندې. ولكن من شرح بالكفر لیکن چا چې پرانست سینه خپل بالكفر کفر قبل ولتا فعليهم نپدو باندې غضب من الله غضب د الله ولهم ودول عذاب عظیم عذاب لوی دی. ذلك بانه مستحب الحیاة الدنيا على الاخره دا د دې وجنه چې دوی خوښ کړي دی ژوند د دنیا په آخرت. وان الله او په دې وجه چې الله لا يهدي القوم الكافرين توفیق نور کوي قوم کفر کوونکو ته. اولئک الذین دا هغه خلق دي طبع الله او چې مهر وهله دی الله على قلوبهم پزړوند دي او سمعهم او پغونو دي او ابصارهم او پسترګو دي باندې. واولئک هم الغافلون او دغه کسان دي بے پروا دي. لا جرم خامخا انهم في الاخره هم الخاسرون په آخرت کې دو تاوان والدي په همیشه عذاب سره. ثم ان ربك بيقين استعرب للذين هاجروا هغه کسانو ته چې هجرت کړي دي من بعد ما فتنوا ورستو د هغه نه چې تکلیفونه ور رسول شي دي. ثم جاهدوا به جهاد کړي دي او صبر کړي دي. ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا رب ستا ورستو د دې کارونو نه بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی. یوم تأتي كل نفس پداس ورځ چې را بشي هر نفس تجادل عن نفسها کوشش بکوي د عذاب د پکولو د ځاننا. وتوفى كل نفس ما عملت او پوره ورکړی چې هر نفس ته بدله د عملونو د هغې وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېدی. وضرب الله مثلا قريه او بیان کړی دی الله مثال د یو کلي كانت آمنه چې امن والو مطمئنه فقلار اطمینان سره یأتیها رزقها راتله به هغې ته خوراکونه رغدا پراخ پریمانه من کل مکان د هر ځای نه. فکفرت نو ناشکري وکړه دوی بانعم الله
د نعمتونو د الله فاذاقها الله نوسکو هغیت الله لباس الجوع والخوف جامد الوجه او د یری بما كانوا يصنعون په سبب د هغه کارونو چې دوی همیشه کول ولقد جاءهم ويقينا راغله د دوی رسول منهم رسول د دوی د جنسنا فكذبوه ندو اغدروا جنكو فاخذهم العذاب نؤنوا لر عذابهم ظالمون او ظالمانو فكلوا نخري مما رزقكم الله داغنه چې درکړي دي الله تاسو ته حلالا حلال طيبا پاک واشكروا نعمت الله او شکر کوئ د نعمت د الله ان كنتم اياه تعبدون کتاسو خاص اغلر بندگی کوئ انما حرم عليكم الميتة یقینا حرام کړی د الله په تاسو باندې مردار او دم او وینا ولحم الخنزير او وخد خنزير وما اهل لغير الله به او هر هغه شی چې आवाज وکړي شي د نظر د غیر الله پاغه باندې فمن استر نسوک چې ناچار شو غیر باغن چې نو طلبگار د مزه ولا عاد او نه د حد نتیریدون کې فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کون کې او رحم کون کې ده ولا تقولوا موای لما تصفوا اغسس د بیانوي السنتكم الكذبا جب استاسو درو هذا حلال چې داس حلال ده وهذا حرام او داس حرام ده لتفتروا على الله الكذب د دې لپاره چې جوړوي په الله باندې دروغ ان الذين يقينا هغه کسان يفترون على الله الكذب چې جوړوي په الله باندې دروغ لا يفلحون نشبچ کې د عذابنا متاع قليل دولر مزد لگا ولهم دولر عذاب الیم عذاب درناک ده وعلى الذين وفا کسان باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړي ومنګه حرام کړي دي مونږه ما قصصنا عليك هغه څه چې بیان کړي دي مونږ پتا باندې من قبل د دینه مخکي وما ظلمناهم ظلم نه کړي مونږ په دیو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دو په خپل ځانونو باندې ظلم کوي ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله بیا یقینا ستارب هغه کسانو لره چې بدکارونه کوي په ناپوهۍ سره ثم تابوا من بعد ذلك او بیا توبه وکړه ورسته د دینا واصلحوا او عمل وکړه برابر د سنت سره ان ربك یقینا ستارب من بعدها ورسته د دینا لغفور الرحیم بخنه کون کې او رحم کون کې ده ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان امه وو د پیشوا د دین بیانون کې قانتا لله تابدار د الله حنیفا پوخ موحد ولم يكن من المشركين او نو د مشرکانو د ډلینا شاکرا لانعمه شکر کوونکې او د نعمتونو د الله اجتباه غره کړه او د لرا وهداه هدایت کړه او د الى صراط مستقيم دلارنی غتا طرف دلارنی غتا واتیناه فی الدنيا حسنه ورکړو موږ د په دنیا کې خیسته ژوند و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا د په آخرت کې د کامیابونی د نیکانو نه ثم اوحینا الیک بیا وحی وکړه موږ ته ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا چې تابعداري وکړه د ملت د ابراهیم علیه السلام چې پوخ موحد و ما کان من المشرکین او نو د مشرکانو د ډلینا انما جعل السبت یقینا مقرر کړی شوی د تعظیم د ورځې د خیالي مقرر کړی شوی د تعظیم د ورځې د خیالي علی الذین فاغ خلق باندې اختلافو فی چې اختلاف کړو په هغه کې په ورځ د تعظیم کې و ان ربک او یقینا رب تعالی يحكم خامخا فیصله وکړي بینهم په من د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون پاغه سکه چې دوی پاغه کې اختلاف کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه بلنك ولا لدربستا تفکل کی طریقې سرا والموعظه الحسنه او په واعظ خیسته سرا وجادلهم بالتي هي احسن او جواب کو د دوی د خبرو په هغه طریقې سره چې خیسته وي ان ربك يقينا ربستا هو اعلم اغخفوه ده بمن ضل عن سبيله فاغ چاچ واوړي د لارې د هغنا وهو اعلم بالمهتدين او اغخفوه ده په هدایت والو وان عاقبتم او کتاسو بدل اخلی فعاقبون بدل واخلی بمثل ما عوقبتم به په مقدار د تکلیف چې درکړې شوی د استاسو ولئن صبرتم او صبر وکله هو خير للصابرين دا ډیر خدای د صبر ناکو خلکو او دا ډیر خدای د پاره د صبر ناکو خلکو واصبر او صبر کو ما صبر کو نه د صبر ستا الا بالله مگر په مدد د الله سره ده ولا تحزن عليهم او مغم جن کېږي په دوی باندې ولا تقوم کېږي فی ضیق من فتنسیان کې مما يمكرون ده غنه چې دوی څه چلونه جوړوي ان الله یقینا الله مع الذين اتقوا خاص ملګری ده په امداد کولو کې د هغه چا چې تقوا لري ځان بچ کړي
والذین هم محسنون او د هغه کسانو چې ښایسته کارونه کوي.